ډاکټر عافیه صدیقی څوک او د ډاکټر عافیه صدیقی په باره کې هغه معلومات چې کومه تاسو ته پته نشته دی او میډیا چې دی نو دا خبره پټوي. ډاکټر عافیه صدیقی چې دی نو یو بهادره او قابله ساینسدانه وه د پاکستان. ډاکټر عافیه صدیقی دومره قابلیت و چې د امریکې چې کومه ساینسدان نو هغوی دا سوچ هم نشو کولی د دې په باره کې. ملګرو چې ډاکټر عافیه صدیقی په 1995 کې چې دی نو ډاکټر عافیه صدیقی امریکې ته لاړه د سټوډنټۍ په ویزه باندې. او ته چې کله امریکې ته لاړه نو د دې دوه شوقونه وو. یو شوق یې دا و که نه چې یا د اسلام تبلیغ کول او یا چې د تعلیم حاصلول. ډاکټر عافیه صدیقی چې د هغه د امریکې یو کس سره واده وکړو په 1995 کې چې د هغې نوم امجد و. دې ته بیا وروسته پته ولګېده چې هغه سی آی ای ایجنټ دی ملګرو. د هغې نه پس چې د دې 3 بچي هم شوي وو د امجد نه ملګرو. د ډاکټر عافیه صدیقی چې وه نو دې په بایو کیمسټري باندې کار کولو. په بایو کیمسټري باندې چې کله کار کولو نو دې به امریکا چې د هغه به تنقید کولو ځکه د امریکا چې د دوی په افغانستان باندې جنگ کولو، په افغانستان باندې ظلم کولو. یو طرف ته چې د امریکا باندې تنقید کولو، بل طرف ته په بایو کیمسټري باندې کار کولو. نو امریکا چې د هغه ویریدله چې دا داسې هتیار چېرته جوړ نه کړي چې هغه چې د افغانستان له ورکړي طالبان له او زمونږ خلاف یې هغه استعمال کړي. یهودیانو چې د ډاکټر عافیه صدیقی ته وویل چې ته څه غواړې نو هغه د لمنګه درکو او ته راځه چې ته کومه ریسرچ یې کوې که نه نو ته راځه دا زموږ سره وکړه ملګرو. نو هغه نه پس چې دی په 2002 کې چې دی نو ډاکټر عافیه صدیقی خاوند د خپلې ښځې په باره کې چې دی نو خبرې شروع کړلې، بیانات ورکول شروع کړل چې زما دا ښځه چې دا ډاکټر عافیه صدیقی نو دا چې دی نو د طالبانو دپاره کار کوي. اخرکار دې بیانات شروع کړل چې اخرکار کراچۍ نه چې دی نو ډاکټر عافیه صدیقی چې دی نو هغه غایبه شوه. ان خلکو ویوړه هېڅ پته یې نه لګي چې کوم طرف ته وړې وه. بیا اخرکار چې دی نو پرویز مشرف چې دی نو هم په یو کتاب کې خپل لیکلی دي چې ډاکټر عافیه صدیقی چې دی نو ما امریکې له ورکړې ده او د هغه ماته ډالر میلاو شوي دي. ډاکټر عافیه صدیقی هېڅ پته نه لګېده نو د خلکو انکشافاتو چې په افغانستان کې یو جیل دی او هلته چې دی نو د افغانستان چې کومه طالبان دي نو هغوی هلته وړي په هغه باندې ظلم کوي. خو اخرکار داسې شوه که نه چې انکشافات ډېر زیات شول نو امریکې چې دی نو ډاکټر عافیه صدیقی مخې ته راوړه. ملګرو ډاکټر عافیه صدیقی چې دی نو په 15 کاله پس چې دی نو هغه مخې ته راله او د امریکې چې دا په نیویارک کې یو عدالت و هغه عدالت ته چې دا نو پیش کړله. چې کله په هغه باندې پیش کړه نو په هغه باندې الزامات چې دی نو مخکې نه جوړ کړي وو. هغه باندې الزامات دا جوړ کړل چې کله ډاکټر عافیه صدیقی چې دا موږ نیوه نو دې سره موږ داسې فایلونه ونیول چې په هغه کې ذکر و د بایو ویپن چې بایو ویپن دیو جوړی د افغانستان دپاره او زموږ خلاف یې بیا استعمالوي. بیا چې دی نو بل الزام یې په دا هم ولګولو چې دیو داسې کیمیکل جوړ کړي دي چې هغه بایو ویپن دیو جوړی. او بل دا چې داسې الزام یې په بل هم ولګولو چې ډاکټر عافیه صدیقی چې دا که نه نو دیو په فایرینګ کړی دی په امریکې باندې، د امریکې په فوج باندې فایرینګ کړی دی ملګرو. د هغه نه پس چې د نیویارک چې کومه عدالت دی نو هغه ډاکټر عافیه صدیقی ته 86 کال چې دی نو سزا واوروله. تر اوسه پورې چې دی نو 21 سال سزا چې دی نو هغه ویستله. د دې نه مخکې به تاسو ته د دې په باره کې چېرته هم پته نه وه او داسې کهاني به تاسو چېرته هم چا نه وي ویل ځکه چې اصل حقیقت چې دی نو د ډاکټر عافیه صدیقی دا و ملګرو. نو دا ویډیو ورسره ضرور شیر کړئ زموږ چې د ټولو پاکستانیانو او مسلمانانو ته ورسي چې د ډاکټر عافیه صدیقی سره اصل څه شوي وو چې دې ټولو پاکستانیانو ته پته ولګي ملګرو. دا مې ډېره په محنت سره ویډیو جوړه کړله، ضرور یې شیر کړئ.